واړه او آرام کلي کې یو زوړ پلار او د هغه ځوان زوی اوسېدل. زوی به یې هره ورځ د خپلو ملګرو سره په ناسته پاسته او بې ځایه چکرونو کې خپل وخت تېروه او د پلار نصیحتونو ته به یې هیڅ پام نه کوه. یو ماښام کله چې زوی کور ته ناوخته راغی نو پلار یې په انګړ کې ناست و او په لاس کې یې د مټو یوه زړه خاورینه مټیالي نیولې وه چې په غاړه کې یې یو وړوکی سوري و او له هغې څخه په ارامه توګه اوبه څڅېدلې. پلار خپل زوی ته په ډک زړه وکتل او په نرمه پښتني ژبه یې ورته وویل: بچیا، نن زما یو کار وکړه، دا مټیالي ونیسه او بازار ته لاړ شه، هلته یې په یو چا خرڅه کړه، خو شرط دا دی چې کله ته یې پیسې اخلي نو مټیالي باید له اوبو ډکه وي. ځوان زوی په خندا شو او ویې ویل: ابا، دا څومره عجیبه خبره کوئ، په دې مټیالي کې خو سوري دی، زه چې تر بازاره رسیږم نو دا به خالي شوی وي، څوک به یې په داسې حال کې واخلي. پلار یې په ډېر خوندور خو غلی غږ ورته وویل: ته بس هڅه وکړه. ځوان مټیالي په لاس کې ونیوله او په منډه د بازار په لور روان شو. هغه پوهېده چې اوبه په چټکۍ سره کمیږي، نو ځکه یې قدمونه ګړندي کړل. په لاره کې ورته خپل ملګري ناست و او غږ یې پرې وکړه چې راشه لږ کښېنه، خو زوی د مټیالي د اوبو د ختمېدو په ویره کې هغوی ته ونه نه درېده او د لومړي ځل لپاره یې د چا خبرو ته پام ونه کړ، ځکه د هغه پام یوازې په هغه څاڅکو و چې ضایع کېدل. کله چې په سا کېدلو بازار ته ورسېد نو په مټیالۍ کې ورستي څاڅکی هم وچ شو او مټیالۍ خالي شوه. زوی په ډېر خفګان او مایوسي سره بیرته کور ته راغی او مټیالۍ یې د پلار مخې ته کېږده او یې ویلې: ابا، ما ډېره هڅه وکړه، په لاره کې هېڅ ځای ونه درېدم، خو بیا هم اوبه ختمې شوې او چاره نه ونه پیرله، زه ناکام شوم. پلار په داسې حال کې چې په سترګو کې یې اوښکې راغلي وي د زوی په اوږه لاس کېږده او داسې خبره یې وکړه چې د زوی په بدن کې یې ویښتان نیغ ودرېدل. پلار ویلې: بچیا، ته ناکام نه شوی، بلکې نن دې د ژوند تر ټولو لوی درس زده کړ. دا مټیالۍ ستا ژوند دی او دا بهیدونکې اوبې ستا د ژوند قیمتي وخت دی. تر څو چې دا ډکه وي نو په بازار کې د خریدار شته، یعنی تر څو چې ژوند او ځواني لري نو د یو څه کولو چانس لري، خو کله چې دا خالي شي نو بیا څوک په یوې خاورینې ماتې مټیالۍ هم نه درېږي. ما دا سوری ځکه درته وښود چې ته پوه شې چې وخت په څومره بېرحمۍ سره روان دی. نن دې د اوبو د ساتلو لپاره د ملګرو غږ ونه اورېد، خو کاشکې د خپل ژوند د ژغورلو لپاره هم داسې بیداره وي. ځوان زوی پلار ته غاړه ووتل او په ژړا شو. هغه پوه شو چې تر اوسه یې څومره قیمتي اوبې په دښته کې بهولې وي. هو، ژوند یو ځل میلاویږي او چې کله د وخت اوبې وچې شي نو بیا یوازې د پښېمانۍ خاورې پاتې کېږي.